د طالبانو د رسمیت پیژندنې نوې څپې افغانان د هیلو او اندېښنو ترمنځ ویشلي. د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د ځینو افغانانو له نظره د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره یو نوی فرصت بلل شوی. خو یو شمیر نور بیا شک لري چې دا پریکړه به د دوی په ژوند کې کوم مثبت بدلون راولي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د نیوز په خپل راپور کې د کابل د یو اوسیدونکي 58 کلن ګل محمد له قوله لیکلي د افغانستان اوسنی وضعیت له ستونزو ډک دی. ټول خلک اندېښمن دي. که نړۍ افغانستان په رسمیت وپیژني موږ به ډیر خوښ شو ځکه اوس مهال هر کوچنی ګام اهمیت لري. سره له دې چې نوموړی د 1979 کال د شوروي یرغل تاریخي خاطرې لري، هغه وخت چې هر څه یې له لاسه ورکړي وو او پاکستان ته کډوال شوی وو، خو وایي اوس مهال لومړیتوبونه بدل شوي دي. 28 کلن متقاعد پیلوټ جمال الدین سیار بیا وړاندوینه کوي چې سوداګري او اقتصادي پرمختګ به اوس غوړیږي. هغه له نورو لویدیځو او ختیځو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت د په رسمیت وپیژني او د اسلامي امارت پر ضد د تبلیغات بند کړي. روسي او طالب چارواکو دا اقدام وستایه او ویل چې دا به د ژورو همکاریو په ځانګړي ډول په اقتصادي او امنیتي برخو کې لاره هواره کړي. امنیتي اندېښنې د طالب چارواکو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د همکارۍ مهم محور بلل کیږي، ځکه اندېښنه دا ده چې افغانستان به د سختدریزو فعالیتونو لپاره یو ځل بیا خوندي ځای شي. طالب چارواکو امنیت ته لومړیتوب ورکړی او بیا یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد د بریدونو لپاره د کومې ډلې لخوا ونه کارول شي. خو له طالبانو سره د پاکستان اړیکې له هغه وخت وروسته ترینګلې شوې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د وسلوالو بریدونو لړۍ زیاته شوې. تیر کال د داعش خراسان څانګې لخوا په مسکو کې یو کنسرت کې ترهګریز برید وشو چې 130 تنه پکې ووژل شول په داسې هیواد کې چې مخالفت او اعتراض تر کلکې څارنې لاندې دي. په کابل کې ځینې خلک له دې ویرې پر طالب چارواکو نیوکې نه کوي. عاطف قانع نه و چې د افغانستان او روسیې ترمنځ ښې اړیکې به د عامو خلکو ژوند ښه کړي. دا 25 کلن ځوان چې دمګړی له وزګارۍ سره لاس او ګریوان دی وایي زما په اند افغانستان به بیا د روسانو په جال کې بند شي، ستونزې او ننګونې به ډېرې شي او دا پیژندنه به عامو خلکو ته هیڅ ګټه ونه کړي. خلک له ستونزو سره لاس او ګریوان دي او که حکومت په رسمیت وپیژندل شي یا نه دوی به لا هم له هماغو ستونزو سره مخ وي. د افغان میرمنو د حقونو فعالان په ځانګړي ډول هغه څوک چې د طالبانو د حکومت د منځوي کولو ملاتړ کوي دا پیژندنه شاتګ بولي او وایي چې دا ډول پریکړې د ښځو پر ضد بندیزونه قانوني کوي. په ناروې کې میشته د ښځو د حقونو افغان فعاله هدا خاموش د روسیې له دې پریکړې سره کلک مخالفت څرګند کړ. هغې وویل د بشري حقونو سازمانونه اوس هڅه کوي چې د جنسیتي اپارتاید پیژندنه وکړي ځکه طالبان د ښځو پر ضد یو ظالم نظام دی. دا ډول رسمیت پیژندنې به هیڅ مثبت بدلون رانه ولي.